زما عزتمند ورونو، تاسو موږ ډېر خوش قسمته یو چې د خدای پاک د کور د سعادت او د مدینې شریفې د سفر دا سعادت الله موږ ته رانصیب کو. خدای دې عملي طور باندې موږ دغه پاکو ځایونو ته بوتلی کړي. دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده او د الله د طرف نه یو خصوصي انعام او اکرام دی. نه په پیسو ده او نه د انسان په عقل او په فکر ده. ډېر مالداران خلک تاسو وینئ، ستاسو په کلو کې به او ستاسو په علاقو کې به پیسه به ورسره ډېره جایداد به می، کارخانه به می، او د دې سعادت نه به محرومه پاتې. دا صرف د رب العالمین فضل او د الله احسان او د الله پرزونه ده. زما یو ملګری وغیره ته قصه کوله، یو سړی ګونګړي به خرڅول دلته، ډېره زړه خبره ده. نو هغه هر ځای به خدای سوال کوو چې خدای ما حج له بوځې. د غریب څه وس نو ګونګړو کې بس، او بیا چې په یو کلي کې راکوټې لږ غوندې ګونګړي خرڅوي، هغه ته د حج د تلو مسله څه اسانه خبره نه ده. وی زه خدای پاک فضل په موقع لاړم حج له. وی هلته چې حج کې مې کتل، هغه ګونګړو والا ګونګړي مار مې په حج کې ولیده. وی حیران شوم. وی ما ورته چې لکه ته هغه پلانکې سړی خو نه هغه ګونګړي چې د خرڅول ګونګړي مار. وی ما ته وی چې او مغې ما ما چې ته څنګه دلته راغلې؟ وی هغه راته یو ټکي ووی. وی ما ته وی چې زه خو ګونګړي مار یم، خو زما پروردګار رب ګونګړي مار نه دی. دا حقیقت دی. موږ غریبانان یو، بې کسه بې سوکه. دا د الله توفیق دی، د الله مهرباني ده چې زمونږ او ستاسو په زړه کې د بیت الله د حج اراده واچوله او بیا خدای پاک د هغې اسباب مهیا کړل. نو خدای دې دا خپل نعمت او دا کم الله چې موږ ته پروردګار دا اکثره نصیب کړي دي، د خدای دې موږ له عملي توفیق راکړي. زما وروڼو، دا هم ستاسو دپاره یو خوش قسمتي ده چې ستاسو سفر په داسې وخت کې دی چې انشاءالله ډېر د مهربانۍ د خدای وخت. اوس چې زه راتلم نو یو ملګري پرون تللی دی حج له، ما ته یې ټلیفون وکړ. دا دی زه نږدې را روانو. نو ما ته لومبې تپوس وکړ، ما یې لکه رش ته او که نشته؟ ما ته وی رش کم دی، رش نشته دی. هلته خو لویه خبره د عمل ده، او چې رش زیات سي نو بیا اعمال ګراني. نو ځکه چې کم خلک د نن نه مخکې تللی دي عموما هغه سرکاري کوټو والا، نو هغې یو ورځ یې پې تېره کړې ده او بیا مدینې شریفې ته بوتلی دي. نو رش هم نشته، دا اوسنۍ خبره ده. بلکل حجر اسود له ورغلم، ښه په اسانه مې ښکل کو او طوافونه ښه په اسانه کوم. نو دا هم د الله مهرباني ده چې ستاسو او دا سفر په داسې ټیم کې دی چې انشاءالله تاسو ورورسئ. نو بیت الله د خدای کور د خلکو نه خالی کېږي، خو هغه رش مني چې کوم خلک په 14 او په 15 او په 16 او په 17 او په 18 کې ورځي، په رش کې ورشي او په ربش کې روځي. دا هم د الله مهرباني ده. وروڼو، د طواف او د عمرې بیان او څه مقاصد به غالبا دوی تاسو ته بیان کړي وي، او احرام تړلو هغه عملي تربیت هم تاسو سره وشو. زه د مدینې شریفې متعلق یو څو خبرې درته کوم. ستاسو د مدینې شریفې تلل دا د حج نه مخکې دي. حج نه مخکې به ځئ مدینې شریفې ته، او کوم ځای چې ستاسو دپاره اغوښتی شوی دی نو هغه ځای کې به پاتې شوي یو انشاءالله. نږدې ځای دی، لرېوالی هم پکې د الله فضل دی نشته، او ټیم هم د مدینې شریفې ستاسو به انشاءالله داسې وي رش به وي، دا نه چې نه وي. د نبی علیه السلام د کلي د مدینې شریفې ته هر وخت خلک راځي، او هغه سخت رش به انشاءالله العزیز نه. مدینې شریفې ته چې ځای نو نبی علیه السلام فرمایي من حجه، چا چې حج وکړه ولم یزرني، او زما ملاقات یې ونه کړه فقط جفانی، د ما سره وفا ونه کړه، ما سره یې جفا وکړه. او چا چې زما ملاقات وکړه او زما زیارت یې وکړه، د دپاره به زما سفارش واجب شي. یو څو خبرې په ذهن کې کښېنوئ وروڼو. یو خدا دی چې ځان سره یو جوړه نوې خالص د مدینې شریفې دپاره کېدی، جامې به تا او ځان له جوړې کړي. یوه جوړه په دې نیت ځان سره یوسئ چې دا به زه مدینې منورې ته ورسم، نو دا جوړه به واچوم چې زه په ښکلې پاک او نوې جوړه کې د حضور پاک مبارک ملاقات وکړم. یو دوست چې دوست ته ځي دی کوشش کوي چې ځان خشته کې ښکلې کړي او ښکلې جامې واچوي او خوشبویي پورې کړي. نو تاسو هم کوشش وکړئ، چونکې هلته کې چې سړی لاړ شي تلوار یې وي
لمبلو ته نه جوړېږي. خو خدا ده چې سړی غسل وکړي ولامبي او خشته ښکلې پاکه جوړه واچوي په دغه نیت دا ما چې درته ووایي او خوشبویي پورې کړي، نو تاسو به بیا جومات ته لاړ شئ. ملګري به ټول په ګاډو کې د معلم په ګاډو کې تاسو خپل بلډینګ ته ورسئ او بلډینګ کې به تاسو ته خپلې کمرې هغه میلو شي زنانو ته او نارینهو ته. او بیا د هغه ځای نه تاسو کوشش وکړئ ګروپونه چې جوړ شي نو د هغې به یو ښه طریقه او که ګروپ نه وي نو چې جومات ته ځئ نو د لارې غور کوئ چې لار د نه واپسی کې خطا نه شي. د بلډینګ کارت به تاسو ته ملاویږي چې کم د بلډینګ پته ده او کم یې کارت دی. که ملګري د ملګري نه غلط هم شي نو انشاءالله څه مشکلات بني. خو به هر کیف نو سبا خو د موبایلو دور دی، ملګري یو بل ملګري سره خپله د موبایلو نمبر ولیکئ، یا خصوصا زنانو ته چې کم کاړي په هغې کې ورته خپل نمبر ولیکئ، نو بیا به د روکېدو دا مسله پکې انشاءالله نه راځي. نو تاسو به نیغ مسجد نبوي شریف ته د بلډینګ کې چې ښه دمه شئ، جامې واچوئ، که غسل کولی شئ وکئ، خوشبویي به پورې کئ، نو د نبي علیه السلام مبارک جومات ته مسجد نبوي مبارک ته به داخل شئ. د جومات د داخلېدو چې کومه آداب دی او دعا د هغه به ووایئ. بسم الله والصلاة على رسول الله صلی الله علیه وسلم. اللهم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک. او که دا اوږد نشي ویلی مختصر وایا چې اللهم افتح لی ابواب رحمتک، خدایا په ما د خپلو رحمتونو دروازې کولاو کړي. دا به جومات ته ننوځئ. جومات ته چې ننوځئ که مکروه وخت نو 2 رکعاته تحیت المسجد به وکړئ. دا د هر جومات خاصیت دی، خو د جومات د نبی علیه السلام کې ځکه پکار دی چې حضور پاک دغه ځای نه دا دین خور شوی دی، هلته یې داسې کړي دي. نو 2 رکعاته به وکړئ تحیت المسجد. دا د جومات آداب دي چې جومات ته سړی ننوځي 2 رکعاته مونځ وکړي. او که داسې ټیم و چې د سار د مانځه نه پس ټیم دی او یا د مازدیګر د مانځه نه پس دی، هغې کې خو نفل جایز نه دی، نو دغه ټیم کې خیر دی که تاسو بیا تحیت المسجد ونه کې. دا 2 رکعاته تحیت المسجد چې تاسو وکړل بیا وګورئ د مانځه ټیم کوو نو مونځ به وکړئ خپل د جمع. او که بالفرض مونځ شوی یا د مانځه ټیم نو بیا تاسو د نبی علیه السلام مبارک سلام به وکړئ. د هغې طریقه درته ښیم. 40 منځونه تاسو مدینه شریفې جومات کې خامخا پوره کړئ چې دې کې د نه قضایي را نه شي، او دا به ریګولر متواتر کوئ چې دې کې د یو منځ پاتې نه شي. د هغې فایده څه ده؟ نبی علیه السلام فرمایي چې زما په جومات مسجد نبوي مبارک کې چا 40 منځونه په جمع وکړل، پروردګار به دې د نفاق نه وساتي، الله به دله جنت ورکړي او الله به مغفرت نصیب کړي. دا ډېره لویه خبره ده. د دې وجې نه حکومت هم کوشش کوي چې 78 ورځې په مدینه شریفه کې په خلکو تېرې کړي، او 8 ورځې به ستاسو انشاءالله په مدینه شریفه کې راځي انشاءالله العزیز. نو 8 ورځو کې 40 منځونه پوره کېږي، نو ډېر لوی اجر یې دی. د مغفرت خبره ده پکې، د بخشش او د مغفرت، د حضور پاک د سفارش خبره ده، او د جهنم نه د براءت او د نفاق نه د خلاصوالي خبره ده. دا ډېر لوی سعادت دی چې په دې 40 منځونو سړي ته میلو شي. او هلته به سړی کوي څه؟ همدغه منځونه دي. دویم د یو منځ ثواب هلته 50,000 دی. یو روایت کې 0 بل روایت کې 50,000. لکه دلته کې چې ته منځ کې نو 50,000 منځونه وکړې او هلته یو منځو کې د هغې ثواب برابر دی. بلکې د جمع یو په 20 دی، نو 50,000 له چې ته په 27 کې ضرب ورکې نو څومره ته جوړېږي؟ تقریبا 3.5 لکه منځونه ته جوړېږي. نو 3.5 لکه منځونه په یو منځ تا ته میلاویږي. دا څه وړه خبره، ډېره لویه خبره ده. ته په ټول عمر کې 3.5 لکه منځونه نشې کولی. نو دې کې بعضې زموږ ملګري لږه کوتاهي کوي، اکثر خوب ورشي، د خوب د وجې د تیمونځ ګډوډ شي سار کې، یا ماسپخین کې د خوب د وجې نه تیمونځ ګډوډ شي. نو دا خوبونه دلته تاسو ډېر کړي دي، او خدای دې د آخرت او د قبر د راحت خوب نصیب کړي. دغه ته پیسې لګې 2 لکه روپۍ څه د پاسه 2.5 دی لګي، او بچي دې پرېښي دي، کور دې پرېښی دی، اهل و عیال دې پرېښي دي، د وطن نه لرې شوی. نو چې کوم مقصد لتلی هغه مقصد به حاصلی. ګورئ دغه مقصد حاصل که چې پیسې دی بس نشي او وخت دی ضایع نشي،
نو یو خو دا ثواب شو د 40 منځونو. بله فایده څه ده؟ بل دا ده چې د حضور پاک جومات دی. نبی علیہ السلام بغیر د بیماری نه په خپل ژوند کې هغه د 19 ورځو د بیماری بعضې منځونه کور کې کړي دي، ګنې یا د سفر په وخت کې بار کړي دي، ګنې ټول منځونه په دغه جومات کې کړي دي او ډېر مبارک جومات دی. نو یو چې مونځ در نه قضا نشي، د جومات نه بار در نه پاتې نشي. دویم جومات کې کوشش وکړئ چا لکه قرآن شریف وردي نو ختم به وکړئ مدینه شریفه کې، یو ختم چې د نبی علیہ السلام دپاره وکړئ، ځکه فایده به تا ته رارسي. نبی علیہ السلام ته زمونږ د ختم ثواب او فایده نه رسي، هغه له خدای لویه مرتبه ورکړې ده. تا له فایده لکه دیوال ته چې بیټري ونیسې نو دیوال ستا په بیټرۍ څه کوي، هغه رڼا واپس تا په مخ راغورځېږي او تا ته فایده ده. خو د حضور پاک په موږ ډېر لوی احسانات دي، ډېر لوی کرم، زمونږ د ایمان او د عمل مسلماني د هغې د برکته ده. نو په دې به خوشحاله شي. نو یو ختم په اسانه، پکې یو ختم خو په اسانه کېږي، بلکې 2 ختم هم پکې کېدی شي. نو یو ختم لازمن په مدینه شریفه کې چې وکړې. قرآن شریفونه هلته دومره ډېرې چې د شمېر نه زیات، تا ته څه دا مشکل نشته چې قرآن شریف میلاویږي که نه، ښه د شمېر نه زیات قرآن شریفونه دي. دویم عمل به تاسو مدینه شریفه کې د درود شریف کوئ. هره درود شریف ځمکه ده، نو کوشش به کوئ فالتو خبرې او فالتو گپ شپ او دلته خپل وطن یادول دا فایده نه درکوي بغیر د تاوان نه. هغې کې که په بلډینګ کې او که هر ځای کې او په جومات کې نو کوشش کوئ چې درود شریف ډېر زیات ووایئ. بس چې خلم خوځي د الله ذکر او چې خلم خوځي نو د نبی علیہ السلام مبارک درود شریف. دا ستا عمل شو. 3 عمل دي شو. د جومات منځ چې منځ در نه پاتې نشي. دویم عمل هغه درود شریف د نبی علیہ السلام چې دغه درود شریف در نه پاتې نشي. او دریم عمل د قرآن شریف ختم. که چاله قرآن شریف نه وردي هغه وی یاره ما خو په ناظره قرآن نه راځي نو هغه د سوره اخلاص قل هو الله احد صورت بار وی، هغه د سورت فاتحه دا وی، هغه د درود شریف وی، ذکر دی وی، تسبیحات ته کوي، د فایده شو. بل عمل دی په جومات کې چې هغه ضروری دی، هغه د نبی علیہ السلام مبارک ملاقات دی. نو هغې سلام بعض خلک هغوی په دې کې کوتاهي کوي. یو ملګري نه ما په خپله تپوس وکړو، روانو واپس مکې شریفې ته، وایي زه خو مدینې شریفې ته رالم، یو ورځ مې تېره کړه اوس په دا عمره کې رمضان کې او واپس ځم. ما وی د نبی علیہ السلام سلام دې کړی دی؟ وی نه ما خو نه دی کړی، ته دلته راغلی سلی د خدای بنده. نو سلام د نبی علیہ السلام دروازې کوشش کوئ چې 3-4 ځله خو خامخا کوئ، ګنې دا 1 ځله او 2 ځله خو په ځان لازم کې چې موږ به د نبی علیہ السلام باندې سلام اچو. او د هغې وختونه که تاسو ته معلوم شو نو ډېر په اسانه بس تاسو سلام کېږي. هر فرض مانځه پسې متصل مانځه پسې متصل رشي، دغه ټیم کې مو ورځئ. او چې هغه یو د فرض د مانځه لږ وخت تیر شي نو بیا رش کمیږي، رش ختمیږي. د ټولو نه بهترین ټیم د سلام دروازې د دې 9 بجو نه پس ټیم دی. دروازې 9 بجې نه پس تر د ماسپښین د مانځه پورې هلته د ماسپښین مونځ لږ په وختي کېږي، 12 بجې هغې مونځ کوي. نو د 9 بجې که تاسو جومات ته رالی د 9 نه پس تر ماسپښینه پورې تاسو ته ډېر خشته ټیم د سلام میلاویږي. دغه ټیم ډېر بهتر دی. او دغه ټیم په ریاض الجنت کې تاسو ته د مانځه یو ډېر بهترین ټیم میلاویږي. ریاض الجنت یو ټوټه د حضور پاک د منبر مبارک او د هغې د کوټې په منځ کې یو ځای دی. نبی علیہ السلام فرمایي ما بین بیتی و منبری روضة من ریاض الجنه. وی زما د منبر او د کوټې په منځ کې چې کوم علاقه ده دا د جنت د باغچو یو باغچه ده، او زما منبر دا په حوض کوثر پروت دی. نو علماء ډېرې معنی کوي د دې حدیث، خو اسانه معنی یو دام ده چې دا ځمکه د جنت ځمکه ده، خدای پاک به د قیامت پر ورځ والي په جنت کې به کېږي، او دغه منبر به خدای د قیامت پر ورځ والي د حوض کوثر په غاړه به کېږي. نو چې هلته تاسو لاړ شئ کوشش وکړئ چې 2 رکعاته مونځ پکې خامخا وکړئ. خلک ډېر کوي، ډېر زیات پکې کوي. نو تاسو دعا بیا کوئ چې خدایا په دنیا کې د جنت ځمکې له راوستم، نو خدایا په آخرت کې مې د جنت ځمکه نصیب کې. دا دعا ډېره کوئ. او بل هغه ځای له چې ورشئ دا تصور کوئ چې دا هغه ځمکه ده چې کوم ځای کې حضور پاک مبارک ناسته کړې ده.
ځکه هغوی به دغلته ناستو، د هغوی صحابه به دغلته ناستو. قسم دی چې سړی دا تصور کړي چې له جړا ورځي، چېرته ځه او چېرته دا ځای، دا دی به حضور پاک ناستو، دا منبر میراب دی، دا منبر دی، دی کوټه مبارکه را، دلته به ورسره ملګري ناستو. دا تصور کوئ هلته ملګرو له موقع ورکوئ. داسې هم نه را پکار چې یو سړی پکې بد دیره شي او بیا ترې نه پاسي، نه ملګرو له نورو له مسلمانانو له موقع ورکول پکاري. نو دا ریاض الجنت کې 2 رکعاته مونځ کول او کوشش کوئ د حضور پاک چې کومه کوټه مبارکه د پنجره هغې سره لږ ځان نږدې کوئ، هلته 2 رکعاته. او چې کوم د حضور پاک محراب دی هغې ته خلک لین کې ولاړي، زر نمبر راځي 2 رکعاته مونځ هغه ځای کې کول. د هغې چې کوم زوړ محراب دی، اوس خو نوی محراب کې امام مونځ کوي، دا ټول په دې ریاض الجنت کې دي. هلته یو ستن د حضرت عایشې صدیقې نوم یې پرې لیکلی دی، استوان عایشه، بره په شین خط. عایشه بی بی فرمایي چې ما ته نبی علیه السلام په جومات کې یو ځای ښولی دی، وایي که دا ځای مې د خلکو ته وښو جګړې به پې خلک وکړي. هلته 2 رکعاته نفل کول. دا موقع به تا ته کله میلاویږي؟ دا به تا ته چې د 9 بجې ټیم کې ورشي، 9:09 بجې تر ماسپښینه پورې ډېر ښه موقع میلاویږي. او دویم ټیم هم درته وښیم، د ماسپښین د مانځه نه پس دغه ټیم خلک ډوډۍ لځي، نو دا ځای خالی شي. او دریم ټیم هم درته وښیم، هغه د شپې چې ځای ته لاړ شي او خپله ډوډۍ دې وخوړه او فارغ شوې، نو بیا راشه. دغه ټیم لږ د خوبي نو ګرانئ. دغه ټیم تهجد وخت کې خلک راځي، خو هغه به خرش زیاتي. د شپې عموما نور کله به مسجد نبوي مبارک کې د شپې بنده و، اوس نه بندوي، مکمل کولوي. نو چې تاسو دا عمل خامخا وکئ، د ورځې یو ځل خو چې تاسو په ریاض الجنت کې 2 رکعاته مونځ وکئ. اتر ورځې دي نو 2 رکعاته زیات کولی شئ، خو دا درته مه و چې یو ځل خامخا. او دغه منبر مبارک سره دغه ستنې چې څومره دي هر ستنې سره کوشش وکئ چې 2 رکعاته وکئ او ټیم درته مه وښو. یو غلطي زموږ ملګري کوي، هغه دی چې سار اکثر هلته خلک خوب کوي، وده کېږي. موږ له پخپله خوب راشي او سار د مانځه نه پس پکې وده شو. حالانکې موږ دلته خو سار خوب نه کوو په کلي کې، دلته خو سړی د شپې خوب کې او سار ویښي. نو ما به ملګرو ته اکثر وی مې چې کلي کې خوب نه کوې، دا دلته م ولې ځان په خوب بلد کړی دی؟ خوب داسې یو مصیبت دی چې یو ورځ د کم ټیم خوب وکړو نو سار له به په هغه ټیم دله خوب درځي. نو سار ځان خوب سره مه بلدوئ، دا زما واورئ. نو تاسو به عبادت وکئ. او که سار هم ځان د خوب سره بلد که د شپې خو خامخا سړی کوي، نو د عبادت هغه ټیم نه پالتو پزول لاړ. دلته سړی سار خپل کاروبار کوي، خپل روزګار لري، نو هلته سړی عبادت کوي. ولې سړی خوب وکړي؟ د شپې سړی خپل خوب پوره کوي که نه؟ او ډېر خوب ډېر ټایم یې هلته ورځه موږدی شپه موږدی، نو د شپې پکې ښه مزېدار خوب هم کولی شي او تهجدونه هم پاسېدی شي. یا د ماسپښین د مانځه نه پس مازدیګره پورې 1 غنټه ټایم درته هغې کې ته آرام خپل کولی شي. نو دا سار ټیم په خوب ځان مه بلدوئ، دغه وخت کې عبادت کوئ درته به اسانه. نو دا خو د جومات متعلق. بیا به د حضور پاک مبارک سلام کوئ. نو هلته کې جنګله ده، د منځ جنګله، یو لومبی چې ورشي لومبی جنګله ده، دا خالی ده. یو اخیري جنګله ده، دا هم خالی ده. د منځ چې کومه جنګله ده، د منځ د ستنو منځ کې نښه یې دا ده چې بره پې رسول الله لیکلی دی، السلام علی رسول الله، هنا السلام علی رسول الله صلی الله علیه وسلم. بره په شین دغه باندې بورډ را کوټې غوندې لګېدلی، هغې ته به ور مخامخ شي او په ډېر ادب او په احترام به الصلاة والسلام علیک یا رسول الله. دا زمونږ د دین مسله ده. د دې نورو مړو کې شک بعض علما کوي چې دا اوري که نه اوري، خو د نبي علیه السلام په اورېدو کې اړو د هېچا شک او اختلاف نشته. او حضور پاک باندې چې ته سلام اچې، تا پیژني هم او تعالی د سلام جواب هم درکوي. الصلاة والسلام علیک یا رسول الله، الصلاة والسلام علیک یا حبیب الله، الصلاة والسلام علیک ایها النبی ورحمت الله وبرکاته. نور صفات که د نبی علیہ السلام کې کولی شي، خدا آسان دي. بیا به لږ مخکې شي په حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه به سلام کې، هغې کې صلات نشته، صرف سلام دی، السلام علیک یا ابا بکر. او که پښتو کې وی هم ویلی شي ای ابوبکره پتا دی السلام علیکم وی. او بیا چې لږ ورمخکې شي السلام علیکم یا عمر، د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه. نو په نبی علیہ السلام به الصلاة والسلام درود او سلام دواړه وایه، او په حضرت ابوبکر صرف السلام علیکم، که نوم نه مخلي السلام علیکم. او حضرت عمر باندې السلام علیکم، که نوم ورسره اخلي هم که نه اخلي هم.
بیا به لږ غوندې مخکې شي خو په ډېر ادب چې چغه درنه ونه والي شي. بل چې ځای موبایل بند کې. بعضې خلک هلته کې فوټو والا موبایل وړي او فوټوګرافري پې کوي. دا سخته ګناه ده. حج کې په جومات کې دننه او فوټوګرافري کول دا خطرناک جرم دی. نبی علیہ السلام دقه جومات کې خلک منې کړی دی چې نه به کوئ. نو موبایل بند ساتئ. بعضې خلک هلته موبایل کولو ساتي، موبایلونه کولو مه ساتئ. بیا چې لږ مخکې شئ قبلې ته به مخکې که پرېښودلی او که رش زیات یې هغوی نه پرېږدي چې بار وځئ نو قبلې ته به مخکې او دعا به وکئ. د نبی علیہ السلام باندې درود سلام عبادت دی. نو هغې نه او بهترین عبادت دی او د عبادت نه پس الله دعا قبلی نو بیا به دعا وکړي. نو دا اسانه طریقه شوه. بس که نور صفات درته یادي په کتاب نه ویلی شي الصلاة والسلام علیک یا رسول الله، الصلاة والسلام علیک یا حبیب الله، الصلاة والسلام علیک یا نبی الله، الصلاة والسلام علیک ایها النبی. دا مانځه کې چې تاسو وایه ورحمت الله وبرکاته. دا آسان شی دی. السلام علیک یا ابا بکر رضی اللہ عنہ، السلام علیک یا عمر رضی اللہ عنہ. دا نزدی دی بالکل او آسان دی الته معلومیږي. نو دا سلام چې تاسو دروازه یو ځل خو نه چې څلور پنځه ځله تاسو کوئ. ولی حضور پاک پہ خوشحالیږي. او چې څوک الته سلام کوي فرشتې ورله د مغفرت دعاګانې کوي. الته فرشتې ولاړې دي هغې دله د مغفرت دعاګانې کوي. نو چې دا در نه پاتې نه چې دا د جومات دننه آداب شو. بل جومات کې فضول گپ شپ په نه لګوئ. اسم جومات کې خبرې منه دي او بیا د مدینې منورې په جومات کې خبرې خو ډېرې زیاتې منه دي. یو دوه کسانو خبرې کولې. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه راوغوښتل وی دې خوا راشه. وی د کوم ځای یې؟ وی موږ د طایف یو. یاره وی ارمان که میلمانه نه وی نن به مې دردولې وی، سخت سزا به مې درکړې وه. تاسو خبرې کوئ او بیا د نبي علیه السلام په جومات کې گپ شپ لګوئ. نو الته به لږ ورې د ادب او د احترام نه کار اخلی. د مدینې شریفې جومات او خوره د ادب ځای دی. د ادب د هغه ځای سپکه به نه وایې، بد به نه وایې، د خلکو بد به نه وایې. یو بل سره اختلافات او جنگ جګړې. اکثر د کور نه سړی بار شي کور یادېږي، بچي یادېږي، نو یو بل سره په معمولي خبره ونښلي. یو ته وي تا خو ناوخته کړې، تا وختي کړې، تا ډوډۍ وخوړه او تا ډوډۍ ونه خوړه. په دې یو بل سره اکثر خلک په جګړه شي. ستا کوټه لاندې رو زما کوټه بره ده. ټول خو لاندې په یو چت کې نه ځایږي. 100 کسان اجیان خو لاندې نه ځایږي. لاندې به زیات نه زیات 2 کمرې وي یا 3 کمرې وي. نو په 2-3 کمرو کې به زیات نه زیات 10-12 کسان ځای شي. نو چې هر یو وایي چې زه لاندې او زه لاندې نو څه به کېږي؟ نو اختلاف جوړ شو. دا یو خبره مې ذهن کې واچوې. که مقصد هم دی چې مونږ حج وکړو، مقصد هم دی چې د مونږ نه الله رضا شي، نو پړه کې بغض به نه ساتئ، حسد به نه ساتئ، د ملګرو سه ایثار او قرباني به کوئ، جګړې به نه کوئ. ښه دا ده چې ښځه یې وي بل ملګري له ورکړه. څه خبره ده خو یو اتر ورځې تېرې به شي که نه. او په مکه مکرمه کې یو میاشت ده تېره به شي که نه. او ټولو کمرو کې ایسیګان لګېدلي او ټولو کې خښته کټونه، څوک به برې څوک به لاندې. نو ښه په محبت او په مینه چې ملګري دې خوشحاله که نو الله به خوشحاله کې، او که مرګري دې خفه که نو الله به خفه کې. بل هلته نه بدماشي چلېږي او نه مالداري چلېږي. که غریب دی نو هم خپلې پیسې لګوي او که مالدار دی هغه هم خپلې لګوي. نو څوک د چا پروا کم ځای ساتي. اکثر د دې دی چې کم سړی لږ خان مالداري هغه هلته په هغه غریب هغه خپله خاني لږ اوچته کوي. هلته خاني ماني نه چلېږي. هر سړی په 2 څادر او په د کپن کې ګرځي خدای ته. دا 2 څادره کپن دي. نو دا نشه چې د انسان په ذهن کې پاکستانی کمه نشه ده او د انسان په ذهن کې پاکستانی کمه لویي ده او کبر دی، دا به دریاب نه دې غاړه پرېږدو نه هلته به ځو. هلته به ټول غریبانان یو. خدای له چې ځو د خدای نه غواړو نو موږ به عاجزي کوو. موږ خدای له ځو خدای نه غواړو. عاجزي به کوو، کبر به نه کوو، لویي به نه کوو، فخر به نه کوو، خدای نه به غواړو. نو چې ته خپل ملګري سره رحم کوې نو الله به در باندې رحم کوي. او که ته په ملګري رحم نه کوې او کبر کوې او لویي کوې، دا یقین وساته چې د خدای به در باندې رحم او کبر ونه کوي. یو ځل ملګري په جګړه شو، ما وی د خدای بندګانو مې دا حج د جدې پورې خو رسوې، پاکستان ته کې نه رسوې، د جدې پورې خو رسوې. نو هلته به دا احتیاط کوې. بالکل په کمرو جګړه
دا به نه کوې. په باتروم جګړه ته مخکې شو ته وروستو شوې، دا جګړه به نه کوې. په چارهدام جګړه ته مخکې وکړو ما وروستو وکړو. ډوډۍ باندې جګړه ته وخوړه ما ته دې پرې نه ښوده، څوک هم نار نه پاتې کېږي. په جومات جګړه ته خو رانه لاړی او زه دې پرې ښودم. دا خو سفر دی، نو چا به ذهن کې دا راځي او د چا به نه راځي. او هلته کې ملګرو سره ټیل ټال کې یو بل د دې نه به ځان ساتئ. ګورې جګړه زه یو مثال در کوم، د لیلة القدر د شپې متعلق نبي علیه السلام راووته او وی صحابو ته وی درته لیلة القدر شپې مې درته ښوله چې پلانکې شپه ده، خو پلانکي صحابي جګړه شروع کړه، نو ما نه خدای شپه یېره کړه. څومره لوی نعمت یېر شو، څومره لوی نعمت. خلک اوس په کوشش کې دا به کمه شپی، دا د دوه مسلمانانو د جګړې د وجې نه. نو دا خو ذهن کې اول نمبر په داړه د پاسه ولیکې چې ملګرو سره جګړه، یو بل سره اختلاف، دا به بالکل نه کوې. د صبر جون بالته تېروې، د صبر جون کو د کورنۍ ماحول خو تا ته هلته نه میلاویږي. بالکل کورنۍ که دا وایي چې ما ته به د کور ماحول میلاویږي، دا نه میلاویږي. که دا وایي چې د کور ډوډۍ میلاویږي، نه میلاویږي. که دا وایي چې د کور چای میلاویږي، دا تا ته هلته نه میلاویږي. که تا وایي چې یاره زما د کور ځای به او داسې به داسې، دا به قطعا نی، ځای به د لرې مي نږدې به م وي. اوبه به کله په بلډینګ کې خلاصې شي، کله به درته نی. کله به داسې مو وختونه به موږ راغلي دي د مانځه وخت یې اوبه روشترې نه، نو دا خو انسان د ټوټۍ لیک شوه، اوبه خلاصه شوې رانلې. نو صبر به لومبې به په ځان کې صبر پیدا کوې، او هلته به د سکون او د اطمینان او د ورورولۍ ژوند تېروې. او دا فرقونه به وباسئ چې زه مولی یم او دا امیر دی، زه مالدار یم او دا غریب دی، او ما سره پیسه ډېره او د سره نشته. هلته ټول د خدای ملنګان او فقیران او په کپن کې به ګرځي. دا ذهن کې یاد وساتئ رونو. نو هلته به دا د جومات آداب شو. بیا به تاسو بقی ته به لاړ شئ، جنت البقی ته 10,000 نه زیات صحابه کرام هلته دفن دي. په هغې به سلام ووایئ، سوره اخلاص او الحمد سورتونه ووایئ، د هغې ثواب به ته وبخئ. او تاسو به لاړ شئ احد ته. احد کې هلته کې د حضرت حمزه رضی الله عنه مزار د نورو صحابو، هغې له به ورشئ. او مسجد قبلتین ته هغې ترتیب به تاسو ته انشاءالله برابر شي، څه مشکلات به درته نی انشاءالله العزیز. او دارنګې مسجد قبا کې 2 رکعاته نفل د عمرې برابر دي. یو سفر خو بس تاسو دی چې 4 کسان به ځان له ګاډي ونیسئ، څه مشکل به درته نی. که ته ویره زه خو نابلد یم، نابلده نشته، هلته الله امداد کوي. 5 ځکه په ټول په یو ګاډي کې ناستېدل مسئله. نو تاسو ته هغې به وایي زیاره چغې وایي 10 روپۍ به ورکړئ ریالونه، په ټولو به مو ګرځئ، په ټولو څه مشکل برتنی انشاءالله. خو د دې نه علاوه مسجد قبا ته چې تاسو په 2 درېم او رسار کې خامخا ځئ، ځکه د 2 رکعاتو ثواب دا د عمرې برابر دی. نبی علیه السلام فرمایي. نو عمره خو ډېر ګران کار دی، اسانه خبره خو نه ده. نو هلته لاړ شئ او هلته 2 رکعاته مونځ وکئ. بعضې خلک پکې خپلو ملګرو له مور او پلار لم کوي، خو دا خبره ذهن کې واچوئ. که تاسو طواف بل چاله کوئ یا عمره بل چاله کوئ، مړی وي که جمدي وي، یا نفل کوئ، ورې نیت کې به نه یادوئ. ډېر خلک په نیت کې وی دا پلانکي لکوم، نه ګورې نیت کې به صرف الله یادی. دا مونځ ګورې ته الله لکې، دا طواف الله لکې، دا عمره الله لکې. ډېر خلک په دې کې خطا دی، ډېر خلک خطا دی. هلکه 2 رکعاته چې نیت کوي وی دا پلانکي لکوم، پلانکي له نه کوي، نیکبخته دا خو خاص الله لره. چې مونځ دې خلاص که نو بیا به دعا کې ده وی خدایا دا مونځ چې ما وکړه دې ثواب ما پلانکي ته وبخه. چې عمره دې خلاص کړه د هغې نه پس به ووایې چې د دې عمرې ثواب ما پلانکي ته وبخه. چې طواف دې خلاص کړه د هغې نه پس به ده ووایې چې خدای دې طواف ثواب مې پلانکي ته وبخه. ګورې دا ذهن کې واچوئ چې د طواف نه مخکې، د عمرې نه مخکې، د نفلو نه مخکې په دې نیت کې دغه ټیم به پلانکې نه یادوئ. ښه څوک به یادوئ؟ الله به یادوئ. او چې خلاص کې جمدي تم بخلی شي او مړو تم بیا بخلی شي. ښه دا ده چې هلته سړی یو 20 رکعاته مونځ وکړي، بیا ووایي چې خدایا د 2 رکعاتو مې پلانکي ته، د 2 پلانکي ته ثواب خدای د هغې عملنامه کې ولیکې. نو مسجد قبا کې به تاسو کوشش کوئ چې تاسو مسجد قبا ته 2 روپۍ اخلي، یک طرفه به لاړ شئ، هېڅ مشکل نشته، د دنیا ګاډي میلاویږي. او هغه ډرایوران په اردو م پوهېږي، دا مشکل نشته چې ګنې عربي غواړي. او اکثر بنګالیان، انډین، پاکستانی په اردو باندې پوهېږي. او که په عربي هم پوهېږي نو په ګوتو ړقولو نن سبا هر څوک یو بل پوهیي، یا ګوتې ورسره لقی پته لګي. قبا ته ځم، قبا لفظ خو تاسو ته یاد دی، 2 ریاله به د نوالي ته هم پوس کوې، بس یک طرفه. بیا هلته ښه خپل منځونه وکړه، ځکه ډبل چې ونیسې بیا به هغه ولاړي، نو ته خو 2 رکعاتو نه زیات بیا نه پرېږدي. نو بس هلته ښه منځونه وکړه، 10 بجې چې شي نو هلته روزه ګاډي میلاویږي وی حرم ته ځم.
حرم را به دې ولي حرم خوا کې به دې کوز کې نیغ ورشه. نو چې ځای سار وختي به مانځه پسې متصل ځای ځکه چې بیا وروستو ځای نو بیا د ماسپښین لمونځ د مسجد نبوي درنه خراب نشي. دا خو ستا د مدینې منورې طریقه ده چې مسجد قبا ته اتر ورځې دي نو چې په هره ورځ دي چې په دویمه ورځ خو خامخا لاړ شئ. دا خلک پیاده هم ځي ټوله جیان به تاسو وینئ پیاده به ځي 20 منټ مزل دی یا 25 منټ 20-25 منټ د یو طرف نه مزل دی پیاده خلک ځي او که پیاده نه 2 ریال اخلي یک طرف او بیا د هغې طرف نه 2 ریال ورکړه د بل طرف نه بس جومات ته به راځې او دا نور زیارتونه خو 5 شپږ کسانو ګروپونه به جوړ شي نو په هغې کې به وګرځئ هغې کې خو څه مشکلات درته نشته. باقي د طواف متعلق خو تاسو ته ملګرو به پوره ذکر کړي. طواف کې د یو څیز خیال وساتئ چې طواف کې بیت الله ته سینه مخامخ نشي. صرف حجر اسود وخت کې بیت الله ته سینه مخامخ کولی شي بغیر د حجر اسود نه بل طرف ته به سینه نه مخامخ کې سینه مخامخ کولو سره طواف نو ثواب پکې دی الله ته جاړئ ملتزم له به ورشئ. تاسو ته به نور خو تفصیل ښودلی دی که نه دا تفصیل تاسو ته ښودلی شوی دی او باقي انشاءالله د حج متعلق عمرې طواف خو دوی درته وی او زه به دعا کوئ مونږ در سره یو که خیر انشاءالله. د هرې ورځې عمل به تاسو ته زما دا عادت دی چې حج ته ځو نو د هرې ورځې عمل ورته روزانه به بیانوي انشاءالله د هرې ورځې نو تاسو څه مشکل به نه صرف دومره ده د تاسو پسې یو څو ورځې پس در روان یم زما دا ورور به د سره هغه معلم هم دی او پوه هم دی او دا بل لور مې دی دا هم 8 حجونه کړي دي او ما پوره ملا کړی دی. دا 2 کسان در سره انشاءالله په موقع روان دي او سربلند جي صاحب هم ښه پوه دی نو تاسو څه مشکل به نه که خیري بس دعا کوئ چې خدای هم سفر یو ځای کړي. صرف زما لږ غوندې درس دی د هغه درس د وجې ما ته چوټۍ مسله ده او دا رور مې ځي والد صاحب مې وفات شوی روژې نه مخکې کور هم خوشي وي نو زه به تاسو پسې یو 8 ورځې پس درځم انشاءالله مدینې شریفې ته به زه در پسې ځان در رسوم که خیري تاسو مدینه شریفه کې چې زه به درغلی یم او د هغې نه مخکې طواف عمره که کوئ دا در سره دي چې څه مشکل درته دا دواړه انشاءالله پوی دي او تجربه هم شته دی ښه او سربلند جي صاحب هم دی د هغې رور هم دی هغه هم مخکې حج له تللی دی او دا بیا به زه درشمه انشاءالله نو حج زما دا طریقې مینا به زمونږ که خیر یو ځای وي اصل حج دی اصل عرفات بم یو ځای وي مزدلفه بم یو ځای وي انشاءالله العزیز هلته دعاګانې مونږ په شریکه مشترکه کوو زه دعا کوم او ملګري سره امین وی نو دغه حج بم انشاءالله العزیز دغه ذهن نه مشکلات وباسئ خدای به راته اسانوي انشاءالله. ګوره دا کار ګران دی خو الله نه به مونږ غواړو نو الله به مونږ ته انشاءالله اسانوي. نو هلته چې دا کمې ورځې کم عمل دی ابه درته سهار زه د هغې ټریننګ درکم په هغه ورځ به هغه خپل عمل کوئ او انشاءالله یو ځای به م یو چې یو ځای مشکل به م نه خو که هغه ترتیب به راته زه هره ورځ بیانوم نو هغې کې به دا فایده وي چې که ملګري د ملګري نه ګډوډ شي نو څه مشکلات به درته نه انشاءالله العزیز. نو بس زه زمونږ دغه یو عذر دی چې زه یو شپږ ورځې پس در پسې در روان یم خو دا ملګري در سره ما ملګري کړي دي انشاءالله نو تاسو ته به څه نه د طواف څه مشکلات انشاءالله نه به د عمرې څه مشکلات څه مسله درته پیښېږي هغې به جواب هم درله درکوي خو دغه به تاسو دا مذهبي مسله کې به تاسو ته کوتاهي نه کېږي انشاءالله ابا تاسو ته ډیر الله اسانوي دا د الله فضل دی برکت دی خو باقی په دنیاوي امورو کې به تاسو گزاره به یو بل سره کوئ یو بل سره که څوک لاندې شو بره چت کې شو نو دا به نه راولئ په ذهن کې چې دا ولې لفټونه هلته وي او دغه وي که ځای لرې نږدې وي په ذهن کې به دا بوج نه راولئ ډوډۍ یخه سړه مخکې وروستو شو دا به په ذهن کې بوج نه راولئ نو په دې دنیاوي امورو کې به تاسو ګزاره کوئ باقي به انشاءالله العزیز در سره الله امداد کوي. صحیح شو خبر بل ترتیب به تاسو برابر کې بیا د تلو یا صحیح. باقي یو خبره زما ذهن کې دا ده دا پاسپورټونه تاسو خو دوی له ورکړه که نه د پاسپورټونو نه که دې فوټوسټیټ وباسي نو ښه به یو او د پاسپورټونو نه تاسو ځان سره یو فوټوسټیټ د ویزې د پاڼې نه او د پاسپورټ د پاڼې نه او د ټیکټ نه یو فوټوسټیټ وباسئ دا ځان سره کېرئ ولې بعضې وخت کې ضایع شي نو دا به ستاسو چې دغه در سره خامخا وي. او باقي د احرام به تاسو باغشتي 2 صادرې پکار دي په 2 صادرو هم کار کېږي خو که احتیاطاً ځان سره سړی 3 صادر یا 4 یوسي نو ولې که یو قیرن شي پلید شي نو د هغې په ځای به بل کار کوي. قینچي ځان سره وړی شي هغه بیګ چې کوم بیګ هغې له ورکوی قینچي شو یا مثلا نوسې شو یا پترې شو بلیډ شو یا مشین شو دا جامته یا چاکو شو دا تاسو سره پریدي په دې پابندي نشته خو چې کوم بیګ غمغاړې ته پروت وي جس ته خیجی هغې کې به نه پریدي چې کوم په پټه تاسو هغې له ورکوی هغې کې تاسو دا شی وړی شئ محلول شی پکې موړی لکه مساله شوه ګوړه شوه
یا ممپلی شو یا صابون شو دا سیدونه ځان سره موړی صابوندانه وړی شي مسواک وړی شي ټوت برش ځان سره وړلی شي او دارنګې 4 جوړې جامې 3 جوړې هم کافي دي 4 جوړې جامې ځان سره وړلی شي او ځان سره بس دغه سیزونه دي زیاتي سامانونه پنډونه ځان سره موړی ګبین خو نه پرېږدي خو یو سا کیدی شي پرېږدي دې سره او که ته نه پرې خو مونږ خو برنال تشاد خورو که نه ځان سره یو سا ښه خبره ده او که ته پرې نه ښودل چې د یو مسلمان له به یې ورکړې د هغه به شي ښه بله خبره ذهن کې واچوې دا ضروري ده بعضې خلکو وړله دا شیطان وسوسې راولي هلکه وي حج به وکړې عجیبه شي هلکه چې راشې ډوډۍ به یو خیرات به یو خلک به در ترغاړه دي مبارکۍ به در کوي او مړه عجیبه دنه جوړ شي او چې څوک دویم ځل دی لکه تا ته خو ګورې 2 ځل حج شو او خلکو باندې به فخرم کې دا شیطان وسوسه راولي چې کلم بیت الله ته ور مخامخ شي خدای ته به وجاړی مونږ ورې الله ته محتاج یو زمونږ مال قسم دی که مونږ بچ کی زمونږ بچی مونږ نشو بچ کولی زمونږ قوم مونږ نشي بچ کولی زمونږ جون زمونږ مال زمونږ عزت دا د چا په اختیار کې دی د الله او مونږ ډېر ګناهګار یو هر چا ګناه کړی دی له دوی چې خدای م وبخي هلته به خدای ته وجاړی وایي خدایه دا شیطان ما ته را وسوسې اچوي خدای زما د دې وسوسو نه توبه ده زه دې له راغلیم بچي پرېښي دي مال پرېښي دی کلی چې پروردګاره ته رانه راضي شي نو خدای که زه را طواف عمره کوم دا ستا د رضا دپاره کوم او د دې غلطو نیتونو نه مې خدای توبه ده ما ته به شیطان دا وسوسې اچوي چې خدای زما ته وایي توبه ده وجاړه خدای ته وایي خدای خالص دې دپاره چې ته رانه راضي شي او باقي به مو که خیر انشاءالله په داسې ځایونو زه په حج کې وګرځوم چې هغه به دلته مولیانو ته انشاءالله نه معلوم انشاءالله داسې د دعا د قبلېدو ځایونه درته وښیمه چې هغه به مولیانو ته انشاءالله نه معلوم خو چې هغه هلته ورسو نو هلته به راته بیا ښیمه خدای دې مو رسوي وصلی الله تعالی خیر خلقه محمد وآله واصحابه اجمعین څوک څه تپوس کوي نو کې خیر دی چا د هر مذهب خپل خپل دغه ده زمونږ په مذهب کې د مازدیګر نه پس او د سار نه پس نفل نشته دغه وخت به تاسو نه کوئ ټیک شو نفل به دغه وخت نه کوئ که یو سړي دغه وخت کې طواف کو د مازدیګر نه پس نو چې د ماښام بانګ ووي د هغې نه پس د هغه 2 رکاته واجب الطواف کوي یا د سار د مانځه نه پس چا طواف کو نو هغه 2 رکاته د اشراق نه پس کوي یا که مثلا د سار نه پس چا 2 طوافونه هم برغولو 3 هم کولی شو یا د مازدیګر نه پس بعضې خلک 2 طوافه کوي 3 کوي نو دغه وخت کې خو نفل نه کېږي نو نفل به بیا چې مکروه وخت ختم شي نو بیا به د هغې هغه نفل وکړي او اسې داسې مه کوئ چې 2 طواف وکړئ او منځ کې پکې نفل نه کوئ که مکروه وخت نه نو چې طواف څنګه وکړئ نو سمدستي ورپسې هغه خپل 2 رکاته کوئ او دا 2 رکاته واجب الطواف دي ښه هغې په نیت کې به واجب الطواف چې 2 رکاته را طواف واجب کوم بس خاص الله لره نو مقام ابراهیم پسې که کوئ ډېره ښه ده سنت طریقه ده خو مقام ابراهیم دا مطلب نه چې داسې نږدې وکړئ لرې هم کولی شي او که هغه ځای نه نو چې کوم ځای په جومات کې خوښوي نو هلته کولی شي خو مطاف کې مه کوئ بعضې خلک دلته په دې مطاف کې کوي نو خلکو ته لاره تنګه شي ما خو طواف دغه ځکه ونه کړه چې هغوی بیان کړی وه تاسو ورته راتلو دغه په قبا کې چې 2 رکعاته کوم نفل جی دا سړی نور کوي نو هر 2 رکعاته باندې یو عمرې ثواب ملويږي په هر 2 رکعاتو د عمرې ثواب ملاویږي د سنیت منورې کې دا ما څه ووې دا ټول د زنانو او د سړو یو برابر دي زنانو د سلام مقور کوي ښه برابر زنانه به خپل کوشش کوي چې خپل منځونه زنانو دپاره اصل کې مونځ په کور کې بهتر دی په بلډینګ کې بهتر دی ځکه هغې د پرده ضروري ده لیکن زنانه چې زمونږ هلته لاړ چې د هغوی رقم دی صبرېږي جومات ته خامخا ځي هغې هم جومات ته ځي په مدینه شریفه کې خو د زنانو دپاره ځان له ځای نه دي مستقل صرف دا مهرباني وکړئ چې زنانو سره لږه یو ورځ ګزاره وکړئ چې هغوی ته خپل موبایل نمبر یې ورکړئ یو بل له یا ورته ځای وښایئ چې جومات نه په دې ټایم رو دلته ودرېږه او تاسو هم هلته ودرېږئ نو یو ځای کېږئ به زنانه یې د خپلې پردې پوره خیال ساتي زموږ زنانه چې دي اکثر مخې کولو وي نه داسې دی نه کوي یو ټوپی ملاویږي د چت والا ټوپی او هغې پورې زنانه روبن وتړي روبن ور پورې وتړي نرې نو اومې د مخ نه کپړه لري وي او اومې پکې پرده راغلی وي او نو زنانو سره به احتیاط به کوئ ګزاره به تاسو مو سره کوئ انشاءالله په سفر کې به سره موږ هم ګزاره کوو باقي طواف د زنانو د ښځو او ستاسو یو شی د فرق نشته او د عمره چې ده زمونږ خو به 2 څادرې چې زنانو په هغه خپلو جامو کې به عمره کې صرف مخ نه به هغه پرده به لرې وي یو ډېر لوی عالم په مدینه منوره کې
عبدالله ابن زاید مخکې د مدینې یو یونیورسټۍ وایس چانسلر هم پاتې شوی رئیس، او موږ سره یو وخت کې په یو سفر کې ملګري پاتې شوي د افغانستان. زه چې لاړم هغه سره مې هلته ملاقات وشو، راله پته را کړې وه د ټلیفون نمبر، هغه سره مې رابطه وشو. راغه زه بیا سره د خپلو ملګرو میلمه کړل، خپل ځای ته یې بوتلم. ډېر لوی عالم هم دی او ډېر لوی سړی هم دی د مدینې شریفې. هغه نه مې څه بعضې تپوسونه وکړل. یو تپوس مې درته وکړ، ما وی دې کې څه فلسفه ده او دې کې څه حکمت دی چې د ماسخوتن د مانځه نه پس تاسو جومات بندوئ، د شپې ولې کوله ونه پرېږدئ چې خلک د شپې هم پکې نفل به کوي، عبادت به کوي. هغه وی دې کې یو حکمت دی، یو فلسفه ده. وی رسول الله مبارکه به د ماسخوتن دا زمونږ ور عقیده ده، زمونږ وروڼو زمونږ عقیده ده چې نبي علیه السلام مبارکه په قبر کې هغه له داسې یو ژوند دی د برزخ او د قبر ژوند ورته وایي چې هغه د دنیا د ژوند نه په لکهاو کروڑها زیات بهتر ژوند دی. دنیا کې خو د نبي علیه السلام به یو بل سره خبرې او اترې او د دنیا کار ته توجه به وه، خلکو له دعوت ورکولو، تبلیغ کولو، خلکو ته دین خولو، د کور د خاوندانو خیال ساتر. او په قبر کې صرف د هغه تعلق چا سره دی؟ الله سره دی. پوره داسې حیات او داسې ژوند چې داسې په دنیا کې د دنیا نه اعلی ژوند. او دام زمونږ عقیده ده د اهل سنت والجماعت چې څوک په نبي علیه السلام سلام واچي اوري یې. د نورو مړو کې سو اختلاف بعضې خلک کوي چې مړی اوري که نه اوري، لیکن د نبي علیه السلام په اورېدو کې د اهل سنت والجماعت هېڅ اختلاف نشته. نبي علیه السلام مبارک سلام اوري، جواب یې هم ورکوي، بلکې چې کوم انسان مخامخ ورته ودرېږي پیژني یې هم چې دا ماته څوک ولاړ دی، پیژني چې دا فلان کې دی، نوم ورته سړی والي د الله رسول د فلان کې د فلان کې زوی د پاکستان راغلی یم تا ته ولاړ یم په تا سلام یم، السلام علیک یا رسول الله. نو چې سړی ودرېږي مخامخ نبي علیه السلام مبارک باندې سلام اچوي، احادیثو کې راځي جواب یې ورکوي. یو صحابي تپوس کوي د نبي علیه السلام نه، د الله رسوله ته به مونږه جواب د سلام څنګه کوې؟ ته خو به خورې شوې. څه موده پس نبي علیه السلام مبارک وفرمایل ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبیاء. الله په ځمکه د پیغمبر د وجود خوراک حرام کړی دی. ځمکه به د پیغمبر وجود نه خوري، پیغمبر به په قبر کې بالکل سالم سلامت پروتی. نو ما ته هغه شیخ وی عبدالله زاید ما ته وی ماسخوتن نه پس مونږ ځکه جومات بندو چې په جون کې نبی علیه السلام په دنیا کې حیات و، نو هغې به د ماسخوتن د مانځه نه پس اوده کېدل آرام به یې کو او پیشمني تهجد وخت کې به پاسېدل. ماسخوتن به اوده شو، پیشمني به پاسېد، دغه به آرام کو. نو مونږ د نبی علیه السلام د دنیا د ژوند د آرام وخت کې اوس هم ورته جومات بند کو چې دی آرام کې وي. څوک سلام نه اچوي، څوک راځي نه، چې دی باقاعده د وفات نه پس هم د آرام هغه ټیم په آرام کې وي او پیشمني نه بیا جومات مونږ کولو کې دومره هغې د نبي علیه السلام احترام کوي، د حضور پاک مبارک اوس هم به احترام کوي. مولانا حسین احمد دا صاحب د جلالین لیکلی دی محشی، د جلالین د پاسه حاشیې لیکلی دی. ما سره خپل جلالین کې ما د هغې هغه صفحه م نوټ کړې ده. یو سړی د نبي علیه السلام د وفات نه پس راغی، داسې وخت کې راورسېد چې قبر مبارک باندې خاورې اورېدلې وې. نو ده به وایي په ځمکه لغړېده او په خاورو به یې په دې سر کې اچولې او یو آیات به یې وي. اوس هم چې چاته دا آیات یاد وي نو پکار دی چې هغه ځای کې ووایي ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیم. الله قرآن حکیم کې فرمایي که چا په ځان ظلم کړي، چا په ځان زیاتې کړي، چا ګناه کړي او دوی تعالی راشي ای د الله رسوله چې سړی ګناه وکړي، هغه زمانه کې به چې چا ګناه وکړه نو ابه نیک پیغمبر علیه السلام له لاړ، صحابه به ګناه وکړه نو هغوی ابي سلام له به لاړ، د الله رسوله مانه دا ګناه شوې. لکه اوس یو سړی ګناه وکړي او عالم له پټ راشي، یاره مولانا صاحب مانه دا غلطي شوې ده، څه وکړو؟ او دوی توبه وباسه یا صدقه ورکړه. هغه راز باز د عالم سره به ساتي چې چا سره د کوم څیز تعلق خلک هغه نه د هغې تپوس کوي. نو نبی علیہ السلام مبارک له الله وایي که چا نه په ځان ظلم وکړو، زیاتې یې وکړو، ګناه وکړه او تاله رالل ای د الله رسوله فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول. دا سړی د دوه کار وکړي، یو خو یې د الله نه بخښنه وغواړي، بل د نبی علیہ السلام ته سپارش وکړي چې ته راله بخښنه وغواړه
نو چې دې د الله نه بخنه غواړي او رسول الله مبارکم ولا د الله نه بخنه غواړي واستغفر لهم الرسول نبی علیہ السلام وی چې الله ته دې وبخي لوجد الله توابا رحیما الله به ورته ګناه معاف کي رحم به پیو کی ګناه به معاف کی او مزید رحم به پیدا وکړي چې هغه ګناه به ولا په نیکو بدله کړي. هغه صحابي راغی چې عثمان خو موقع لاړه مونږ خو چې به غلطي وکړه رابلو نبي علیه السلام ته به ودرېدو د دې آیات مطابقه او الله نه به بخښنه غواړه او نبي علیه السلام ته به مو چې الله تم زمونږ سپارش وکړه. نو اوس مونږ خو هغه وفات شو نو مونږ خو یې سپارش نه شو کولی د خپلې ګناه بخښنه به اوس مونږ نبي علیه السلام ته به څه وایو چې زمونږ د ګناه لپاره د بخښنې الله ته سوال وکړه. ژړل یې او دا آیات به وي د جلالین دغه محشي لیکي چې د نبي علیه السلام مبارک د قبر نه ول آواز راغی غفر الله لک غفر الله لک ای زما مرګریا الله دې توبه خي الله دې توبه خي. د صحابه خدای له محبت او مینه وه نو باب السلام باندې به ورځې درود شریف به وی د مدینې منورې په سفر کې روان چې درود به شروع کې وایه په نبي علیه السلام درود او چې مدینې منورې ته ورسېږي چې بل څه فالتو خبره ونه کې درود شریف به وی چې بل ټکې ونه وی درود شریف وایه 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 وایه. نبی علیه السلام فرمایي من صلى علی صلاة عند قبری سمعته زما د قبر خوا کې که چا په ما درود ویځي اورم ومن صلى علی نائیا ابلغته که چا لرې وي پاکستان کې هندستان کې نو هغه ما ته فرشتې را رسوي. بل حدیث پاک کې راځي نبی علیہ السلام مبارک فرمایي ان لله ملائکة سیاحین فی الارض یبلغونی عن امتی السلام دا الله فرشتي دی په دې مخ د ځمکه خورې ورې ګرځي خو چې څوک په ما سلام ووایي درود ووایي هغه نیغې راوالي او ما ته یې راورسوي د الله رسول فلان کې د فلان کې زوی نن پتا دومره درود شریف ویلی دی او چې مخامخ یې وی باقاعده اوري او جواب هم درې درکوي نو درود شریف به وی او چې کله په باب السلام ورننوځي که نه نو بیا هم دې درود شریف وایا نو چې مخامخ د حضور پاک مبارک قبر ته ورنږدې شي او اوس یې ستا نه اوري پوه شي چې دا خو زه دې ځای ته راورسېدم اوس به ما ویني او زما درود سلام به اوري نو بیا ورته مخامخ وایا الصلاة والسلام علیک یا رسول الله ای د الله رسوله پتا دې درودونه وي پتا دې رحمتونه او سلام دې وي زما پتا باندې سلام هم در باندې اچوم او درود هم در باندې مخامخ نو ډیر خوان کوي قسم په خدای ډیر خوان کوي د حضور پاک مبارک دا قبر مبارک نه غیر چا پیر غټ دیوال تاو دی غټ دیوال لاندې پکې سیکه لګېدلې ده د دیوال نه لږ دی خواته یو غټه پنجره تاو ده د حفاظت په خیال او د نبی علیہ السلام مبارک مخ ته مخامخ یوه سوړه ده مبارکه سوړه ده د پیتلو داسې سپوږمۍ غوندې شکل لري لږ چې مخکې چې د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه مخ ته بله سوړه ده چې لږ مخکې چې د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه مخ ته بله سوړه ده نو حاجیان ورو په لمبر په لین کې ولاړي او سلام اچوي او که یو سړی وي چې لږ زیات وخت تېر کم لږ رستو شي خلکو له لار ورکړي لږ رستو شي نو هلته ولاړي نو هلته کې هم درود سلام په نبي علیه السلام باندې وایي د خپل هم وایي الصلاة والسلام علیک یا رسول الله دا هم وایي او د خلکو درودونه هم ورته رسوي د فلان کیره طرف نه پتا سلام دی د الله رسول فلان کیره ته ویلي دا غم پتا سلام دی د الله رسوله ولی یو سلام د بل چا بل ته رسول دا شریعت کې ثابت دی بلکې صحابه کرام چې به وفات کېدل صحابه کرام نو یو بل ته به وصیت کو یو صحابي بل صحابي ته وایي وی ته بیماری یاره که ته وفات شوې نو په نبي علیه السلام ګورې زما سلام ووایه مخامخ هم به وایي خو لکه یو سړی په ټیلیفون تا سره زه خبرې کوم نو مخامخ هم در باید سلام ویم او چې ته روان یې تا ته مې ملکه که ورسېدې نو زما سلام ورته ووایه اخو لږ بل شان ملاقات دی یو انسان چې چا سره ملو شي د مرګ نه پس جناب علی نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته چې مخامخ شي دا آیاتم پکې وایا ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما دا هم پکې وایا زمونږ دا یو ډېر لوی عالم تېر شوی دی عبدالرحمن جامی رحمت الله علیه یو کتاب یې لیکلی دی شرح جامی زمونږ دا طالبان یې وایي د نحوي کتاب دی دی شاعرو او صوفي شاعرو او داسې صوفي شاعرو چې داسې عاشق شاعرو روان دی د مدینې منورې په سفر چې سمنځ سفر یې وکړو
هغه زمانه کې د مدینې شریفې چې کوم گورنر دی والی هغه نبی علیہ السلام په خوب کې ولید وی یو سړی را روان دی په قافله کې مدینې شریفې ته نوم یې عبدالرحمن جامی دی دی بند که چې دی مدینې شریفې ته رانشي د مدینې شریفې گورنر فوراً پولیس ولیږل وی دا سړی واپس کړئ قافله را روانه وه هغه ځای کې تپوس یې وکړه عبدالرحمن جامي پکې شته وی او دا سړی دی وی تا ته د مدینې په حدودو کې د داخلېدو اجازت نشته ګورنر صاحب وی دی به نه پرېږدو ته مهرباني کو واپس ده ډېره ښه ده جي واپس یې چې واپس یې کړو دا پولیس والا را واپس شو نو هغه بیا را روان شو په سبا شپې له ګورنر بیا خوب ولیده وی ګوره تا ته ما وی چې دا سړی مه را پرېږده او تا بیا را پرېښوده وی حضرت ما خو کسان لیږلي دي زه به بیا ولېږم سارے بیا پولیس والا ولیږل دا سړی واپس کا او که واپس نه شو نو ګورې پویه که بیا جیل کې جو پولیس والا بیا په لاره کې ورلل وی ګوره تا ته مونږ پرون وی ته مو واپس کړې ګورنر صاحب حکم دی چې ته به نه راځې مدینې شریفې ته ته واپس نه شوې او که دې د پاس هم رالې نو بیا به دې ګورې خیر نه پولیس والا راغلل اطلاع ورسوله په درېیمه شپه نبی علیہ السلام بیا د گورنر په خوب کې وی ګوره تا ته ما نه وی چې دا سړی واپس کا خو هغه دې را روان دی گورنر سے پولیس والا ته حکم وکړو چې دا عبدالرحمن جامی گرفتار کړي دې نه سمېږي مونږ یې واپس کوو دې نه واپس کېږي پولیس تاړل سړی گرفتار کړ چې جیل کې واچو د شپې بیا گورنر نبی علیہ السلام په خوب کې ولیدو وی تا ته ما څه ویلو چې دې جیل کې واچوه تا ته ما نه وی چې دا سړی واپس که نو ته جیل کې اچې دې مجرم خو نه چې جیل کې اچې وی حضرت څه وکړم ورسره نو هغه خو نه منې کېږي راځي او تاسو وایئ چې مې پرېږدی نو ما جیل کې واچو ولې حضرت دې نه پرېږدی جیل کې بیا پې ولې خفه کېږې وی دې مجرم نه دی ګناهګار نه دی چې دې جیل کې اچې وی حضرت منې کوې ولې وی ځکه یې منې کوم چې دې یو نظم جوړ کړی دی یو قصیده یو نعت یې جوړ کړی دی او دې به راځي هغه نعت به زما د قبر مخکې وی ما ته مخامخ او داسې خشته مزیدار نعت دی بهترین چې که دا نظم یې په خوږ اواز زما د قبر مخکې ووې ممکن ده چې د قبر نه لاس راوباسم او ده سره ستړي مچي وکړم یو فتنه به ترې جوړېږي دې پوه که چې دغه نعت مو وایه دغه نظم مو وایه په دې پوه که او باقي پرېږده نو زمونږ د طالبانو پخوا یو کتاب وی یوسف زلیخا د فارسي یو کتاب د ده هغه نظم د هغې په سر کې شته ډېر اوږده شعار دی یو ټکې پکې داسې هم دی ما نه یېرېږي بیرون آور سر از برده یمانی بیرون آور سر از برده یمانی که روی تست صبح زندگانی ای د الله رسوله لږ غوندې دا سر دی د دې خشته ښکلي کفن نه بار راوباسه ستا په دې مخ مبارک چې دا کم د یمن اعلی خشته څادر پروت دی دې نه خو دې دا سر مبارک لږ بار راوباسه ولې بالکل دا مخ مبارک دی لږ غوندې د دې یمني څادر نه خو بار راوباسه ولې ځکه چې ستا مخ مبارک د جون سبا دی سبا څنګه چې د ورځې سبا راښکاره شي او رڼا شي نو د انسان جون د تیارې نه رڼا ته به الودي چې ستا د مخ مبارک شغلې پې پرېوځي حجاب لرې که د مخه محبوب رورو ښه حجاب لرې که د مخه ګلفم رورو سنم په ځای کې د ګلفم ویلا بخي خیر دی هغې خو د یو عشق په بنیاد ښکلې لفظ ویلی دی خو حجاب لرې که اصل داجي صاحب د دغې کړی لفظ سنم نه دی ښه ګلفم دی دا شاعرانو خطا کړی وروسته تاسو ناتخوانانو خطا کړی دی لکه حجاب لرې که د مخه ګلفم رورو څنګه دی ورپسې چې مې لرې شي د زړه ځینې غم رورو حاجي صاحب هم وایي واقعي حاجي صاحب رحمت الله علیه هم یو بهترین عاشق الله یې زموږ د ټولو په زړونو کې د حضور پاک مبارک او د هغه د کلي محبت او عشق پیدا کړي یو صاحب د قصیدې د قصیدې برده ډېره مزېداره خشته قصیدې لیکلې ده نو دا قصیده چې دا قصیده برده دا سړی چې و نو دی په خپو باندې دغه و ده شل په دواړو خپو باندې شل
او ده به د بادشاه په صفتونو کې نظمونه لیکل. د یو بادشاه به ولیکه د بل بادشاه، ته به د بادشاهانو له او چې هغه نظم به د بادشاه په خوا دا رواج و، شاعرانو به شعرونه جوړول او بادشاه ته به دربار ته لاړل، هغه نظم به پیش نو بادشاه به انعام ورکو. نو دې د قصیدې بردې د خاون به د بادشاه صفت کې شعرونه جوړول او بادشاه له به ته هغه به انعام ورکو. فالج و پخپو شل کټ کې پروت دی، زړه کې وایي چې یاره ډېر لوی افسوس دی چې ما د هر بادشاه په صفت کې یو نظم یو نعت جوړ کړی دی او تلې مې امې ورته ورولی دی، انعام مې اخیستی دی. د نبي علیه السلام په صفت کې مې یو نظم اوسه پورې نه دی جوړ کړی، عجیبه شاعر یم. نو د ماسخوتن چې وده کېده نو وی راشه ودرېږه یو نعت جوړوم، یو ډېر خشته مزېدار نظم ښکلې نعت یې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم جوړ کړ. او چې څنګه یې جوړ کړ وده شو، په خوب کې رسول الله مبارک ولیده. دی ورته وایي د الله رسوله ما د ډېرو بادشاهانو په صفت کې نعتونه جوړ کړي دي، نظمونه قصاید، امې ورته اورولي دي او انعامونه یې را کړي دي. بېګا چې وده شومه نو زړه کې مې سوچ راغی چې د خپل ښکلي پیغمبر یو نظم او نعت ته جوړ کړی نه دی. واحسن منك لم تر قط عیني واجمل منك لم تلد النساء. اے پیغمبره ستانه خشته انسان ما په خپلو سترګو چېرته نه دی لیدلی، او ستانه ډولې شخصیت د مور نه دی پیدا. څونه خشته دی؟ واحسن منك یا واحسن منك واجمل منك یا واجمل منك لم تر قط. ما د سترګو ستانه ښکلی شخصیت لیدی نه دی، ولم او ستانه خشته شخصیت مور نه دی راوړی. واقعي نبی علیہ السلام خشته شخصیت. او بیا سوی خلقت مبرئا من كل عیب كأنك قد خلقت كما تشاء. الله د هر عیب نه پاک پیدا کړی، اس عیب دکی نشتا. او اخر کې وی دیتا انداز سوچو کې وی داسې پیدا یې که نه لکه ستا چې ځان څنګه خوښ و هغسې پیدا یې. د انسان ځان چې په خپله خوښه پیدا یي نو هغه څومره به غږ دی، د چا په ځان کې پوټی نو قسم نه خوښ، داسې پیدا شوی لکه چې ستا کوم شکل خوښ و الله هم هغسې پیدا کړي. یو ځل نبي علیه السلام مبارک ته عرض کوي د الله رسوله د دې قریشو بد ویمه په شعرونو کې مذمت ورته وایي، د هغې مذمت کوم بد یې ویم ځکه چې هغې تا پسې شعرونه جوړوي. نبی صاحب مبارک ورته وفرمایل کیف بنسبي، زما نسب سره به څه کوې چې د قریشو بد وی خو هغه خو زما خپل خپلوان دي، نو ته به بنو هاشم او قریش په یادې څه به کوې زما نسب سره؟ وی لأسلنک منهم كما تصل الشعيرة كما تصل الشعرة من العجين. وی تا به داسې پاک وباسم لکه ویښته چې سړی د وړو نه وباسي، ویښته چې د وړو نه وباسي که نه او هغې پورې هېڅ قسمه داغ ني، داسې به تا محفوظ پرېږدم او د قریشو بد به ویم ځکه چې ستا بد وی. نو د نبي علیه السلام مخکې به شاعران رالل او ښکلي صفت مزېدار به یې ورته کو. خیر نبي علیه السلام مبارک ته دغه صاحب د قصیدې د شپې وی د الله رسوله که دې خوښی یو نعت مې بېګا جوړ کړی دی درته یې واورم، وایا واوروه. نو د صاحب هغه نعت شروع کړ. چې نعت یې شروع کړ که نه وی نبی علیه السلام مبارک به داسې سر خوځه لکه څوک نعت وایي که نه زمونږ بشیر جان حافظ صاحب نعت وایي او مونږ ورته په شوق کې راشو او مونږ ورته را سر داسې خوځه. خدا نیکبخت مونږ باندې خدای نیولی دی یوړو نعت راته نه وایي. خیال دی راغی خدای دې خوشحاله کړي، دې غریبو لوی خدمت کوي محنت کوي، هره جمعه راځي او کیسټ ډکوي دا لوی سره د ټولو ملګرو د الله خوشحاله کړي. نو وی نبی صاحب مبارک په سر داسې خوځه. نو چې نعت یې څنګه خلاص کړ نو حضور پاک مبارک ورته مسکی شو، ورکه زم یو انعام در کوم که بادشاهانو ته چې برنات وی انعام به در کوم، زم یو انعام در کوم. نو نبی اسلام مبارک خپل صادر کوز کو، عربی کې برده یا برد یمنی صادر ته وي، په یمن کې په هغه زمانه کې اعلی صادرونه جوړېدل. نو صادر یې کوز کو په دې واچو، وی دا صادر دی والا. سحر چې دی د خوب نه راپاسېد د حضور پاک مبارک هغه صادر پې د پاسه پروت و او چې خپې اوړه خولې جوړو، خپې هم جوړې شوي، پالج نه جوړو، خپې شلو ټیک ټاک، بس ډېر خوشحاله شو صادر ځکه خو دې قصیدې ته قصیدې برده وایي. نو جناب راپاسېد، چې راپاسېد منزل روان دی اوس. نو په هغه کلي کې یو ډېر لوی عالم
اوس اپه منډه را روان دی چې را روان دی د دروازې نه دې څنګه ووته اوس په خپو جوړ شوی دی څادرې په وګورې سړی خوشحاله دی ورته غاړه وت پلانکي سلام علیکم اله شابه چې بېګا دی نبي علیه السلام ته کم نظم ویلی دی ما ته به یې وی کم نعت چې دی ویلی دی هغه عالم هم د کشف خاوند او مبارک ته شه دا څادر دې مبارک شه او چې خدای پاک جوړ کړې دا دې مبارک شه شابه ما ته هغه نعت ووایه او ورته وایي چې څنګه کوم نعت وی بېګا چې د نبي علیه السلام مبارک ته وی الله بنده خو بېګا ما خوب لیده دی او نعت مې د شپې جوړ تا ته څه پته ولګېده ته دې څه خبرې دا خو ماسخوتن مې جوړ کړو ده شم په خوب کې مې نبي اسلام ته وی نه تا چې حضور پاک مبارک ته رانعت وی زما اورېدلی دی او نبي اسلام مبارک به راته راسره مبارک داسې ړقه شابه ما ته به دا وی نو هله به جومات ته رانه ځي دا کشف خاوند اپې پوه شو هغه یې پې وویل هغې نه پسې جومات ته پرېښه نو چې نبي علیه السلام مبارک ته مخامخ ودرېږي او د زړه د محبت نه درود و سلام پې وی الصلاة والسلام علیک یا رسول الله الصلاة والسلام علیک یا نبی الله الصلاة والسلام علیک یا خیر خلق الله الصلاة والسلام علیک یا خاتم الانبیاء اے د پیغمبرانو اخیری پیغمبران اے پټول مخلوق کې غوره پتا دې صلوات و سلام دا خلق وای او بلکې دا ورته وای د الله رسول سره دې خبرې گوي کوم چې تا خپل حق رسول دی د امت خیر دی لټول دی دا موي ورته چې د الله رسول دا درخواست په حضور کې کوم چې ضریر ګناهګار ما توبه الله ته استدا ته به د الله په حضور کې د ما لپاره سفارش کوي بیا لږ ورمخ کې شي د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته مخامخ سلام وکړي ای کې صلات نه سلام دی السلام علیک یا ابا بکر الصدیق رضی الله عنه اے ابوبکر صدیق پتا دې سلام اے نبی علیہ السلام د غار مرګري پتا دې سلام بیا لږ ورمخ کې شي حضرت عمر فاروق رضی